یو کسو په جماعت کې بیاناتونه وي، په سپیکر باندې بیاناتونه وي، خواته ګاونډیان ته تنګ شو، یاره جدي تنګول کوي، هر وخت چغې لکه د سپو په سپیکر باندې غاپي، په سپیکر باندې غاپي. وایي راغې عکس ته وي استاد جي روټۍ مې دله کړې ده، خبرې ته توجه کوي. دغه ناتخوان یې بوته استاد جي بوته کور ته، روټۍ له بوته چې څنګه روټۍ ته کېناستو خلک یې په راټول کې ویروي نیسي چې څنګه یې راونیو زما محترمو دا ژبه یې کټ کړ. مړه په دا ژبه ته روزانه غاپې، ژبه یې کټ کړه. وایي دا سړی و ژبه یې لاس کې نیولې ده، را روان دي جومات ته او اواز یې وکړ ربه دا ژبه ستا د پیغمبر دپاره نن مانه کټ شوه. بېهوشي پرې راله چې کله بېهوشه شو زما محترمو، چې کله بېهوشه شو په خوب کې وله آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راغی. ورته وایي ولې ژاړې؟ د الله رسول ستا په محبت کې رانه نن خلکو ژبه کټ کړه. نبی علیه السلام مبارک نبوت والا لاسونو باندې ژبه ونیوله، وایي ژبه رابار کړه، د ده ژبې پسې ژبه وجنګوله. چې کله د یو جټکه وواله راپاڅېدو، الله تبارک وتعالی ژبه روغه کړې وه. زما محترم خبرې ته توجه کوئ، د اخلاص نه ده. وایي دغه سړی و زمانه تېرېده بیا بیاناتونه وي، ایمان یې نور هم تېز شو چې زه اوس کار اسان دی، ایمان کې نور هم جذبه پیدا شو. د ما محترم الله دې مونږ کې داسې د ایمان جذبه پیدا کړي، ټول وایي آمین. یو خبره یاد ساته چې کله د دین مخالفت کېده او د پارټۍ دغه راغی، دین والا او پارټي به خپل کار کوي. دا خبره یاد ساته، دا ایمان والا سړي پوه نه شو. جمهوري حق ټول مسلمانان لري، تعالی حق ته په هره پارټۍ کې، که په پی ټي آی کې او که ما ته یو کس ویلې چې دا عمران خان ډېر د نه سړي زوی دی، ما وایي دا ډېر د سړي زوی دی. ما ته یې چې ګراني راوسته، مې ګراني د نه ده راوستېده، ما اوس ته اعمالو راوستېده، عمل ټیک کړه. په بادشاهانو ګوتې مه اوچتوه، د دې نه مخکې چا ارزاني راوستېده مړه په پاکستان کې. په پاکستان کې کله د اسلامي او د قرآن قانون نافظ شوی دی، ما ته وښیه بس یو راځي او بل ځي. لیکن زمونږ چې څومره اعمال بدیږي دومره را باندې حکمرانان هم بدیږي. د ما محترمو ما وایي زه ګوره سیاسي خبرو باندې ډېر نه پوهېږم او نه سیاسي دغه لرم، چېرې پلانکې مې خوښ دی. اوسه پورې د 2014 نه واله تر 2022 پورې ما اوچ چاله نه دی ورکړی. خلک ویلي چې ته مولیانو دغه به کې، مولیان خو هر څه دي زمونږ د سر تاجونه دي، لیکن تر 2022 پورې ما چاته هم اوټ نه دی اچولی، نه مې استعمال کړی. هیڅ پته نه لګي چې ځکه سیاسي دغه باندې زه پوهېږم نو اوټ اچوم. ما خبره کوله دغه سړی و نعتونو له ډېر زور ورکړ، عشق پکې نورم سیوا شو، ایمان یې نورم جذبه وکړه، ایمان کې نورم قوت پیدا شو، ایمان کې نورم جوش پیدا شو. نعتونه یې به وي، زمانه تېرېده، یو سړی راغی بیا یې ولې د روټۍ دعوت وکړو، کور ته یې بوته. چې کله یې کور ته بوته د ده زړه کې رالی جبه یې کور خو هغه دی، لیکن چا چې روټۍ کړې ده بدل دي. خبرې ته توجه کوئ. وایي روټۍ ته کېناسته، ایمان خو یې مخکې نه ډاډو، ایمان خو یې مخکې نه ډاډو. چې کله روټۍ ته کېناسته، روټۍ وخوړه، هغه سړي ورته وایي دا ځای دې وپېژنده، دی ورته وایي او دا ځای مې وپېژنده. وایه دا کوم ځای دی؟ دا هغه ځای دی چې د پیغمبر په عشق کې زما نه دلته ژبه کټ شوې وه، دا هغه ځای دی. وایي ښه دا ځای، وایي راځه، وایي چې که روټۍ مې وخوړه کمرې ته یې دننه کړ، چې مې وکتل په موږي باندې یو شادوګۍ تړلی شوی دی او دا غټ غټ ویښترې پې. ما وایي دا دې وپېژنده څه شی دی؟ ما وایي او شادوګۍ دی. ما ته یې وایي دا شادوګۍ نه دی، دا زما هغه پلار دی چې تا نه ژبه کټ کړې ده. زما محترم یاد ساته دې خبرې ته چې کله د دین خبره راله او د پارټۍ راله او پارټي دې واغسته، الله به دنه ګوره شادوګان جوړ کړي. قسم درته وایم د دا منبر رسول نه لګیا الله بدن شادوګان. خبره د عالم راله، د علماو راله، او خبره د عام پارټۍ راله او عالمانو پسې دې وغپل. قسم دې پتا سپي کې فرق نشته. الله دې مونږ د دې نه وساتي. د ما محترم نو خبره دې پورې کوم، قرآن کې الله فرمایي ان الذین یتلون کتاب الله، هغه کسان چې د قرآن تلاوت کوي، واقاموا الصلاة مونځ قایموي، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه، او د الله په نامه باندې بنداس ورکوي. ما رب وعده وکړه دا ما رب سره ډیلینګ دی، او څوک چې ما رب سره ډیلینګ وکړي په مقابله کې ډایرکټ جنت ورکوم. واخر دعوانا الحمدلله رب